هر هغه انسان کامیاب دی چې د یخ په زړه کې د الله تعالی ډور وي. است الغابه فی معرفت الصحابه په دغه کې د حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ د یو واقعا نقل شوی دو چې دای د خپل ملګری سره د مدینه منورې نه بهر ته لور شي او صحرا ته لور شي ولته د یو کسوینه چې هغه شپون دی د یخ سره مول دی زناور دی ورسره دا پیای او هغه شپون په دې باندې تیر شو بیا یې ورته و چې زخم رجادو عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ د امتحان دی پورا دیغه دیانت دیغه امانت ازمیشت پورا یو دوه سولین از نو وکړ. نو اصل خبره ده چې کله د پزړه کې د الله تعالی خوف بیا څوک ته په ګناهینه باندې آماده کولای نشي ګناهینه لره لره څه نشته کېدای نشي ورته. عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وویل چې د کی تو سره کیمه وزیدي په دغه وزه کې یو ځپ میش باندې خرڅه کا او دغه پیسې در واخله خپل ضرورت په پیرا کا د خپل کور ضرورت په پیرا کا د خپل شزه د خپل بچونو ضرورت په پیرا کا به دا ورته و چې دغه زناور خودمونه دي د مول خودمونه دي د خودمو د مالک دی اچھا په دغه کې خزون خلاص ک. حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ یو بل سول په وک چې زه بیا د دغه دیانت قسمه چې د سنګ په کیمه یې بکې بیا ورته ول چې کسا د یو زناور میش تراس کا میجو علول کی میجو هم خوشا وخوري او تو ته هم په حق تو ته ودر کی رجو په موتا کې او مالک ته بونا جوړه کې چې هغه وزا یا خو ګدر رخه وخړله یا د مونږه په غربونه ولودا یا مړه شوله ضایع شو بهر التبانه بونا ورته جوړولای شي خپل مالک ته بونا جوړه کا یختولوره پته نه ولګي. عبد الله بن عمر رضی الله تعالی صرف د وزمیشت پورا د یغه د امتحان وخستله د پوره خبره ورته بیان کړه. حقیقت کې عبد الله بن عمر چیرته د غوښتل چې دا کس د چارو کو صرف د امتحان د پوره. بیا عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ خبره ورته وکړه په یو وخت کې د اسمون ته سرچ کلو سه وکړه چې عین الله الله تعالی بیا چیرې دی کزه چې خپل مالک ته دوکا ورکما خپل مالک ته دروغ ویا یختوي چې ګډړ وخړلا یا مړه شولا یا ضایع شولا زو الله تعالی ته جواب ورکاو یو خو زه د الله تعالی په حضور کې حاضرېږم نو زو الله تعالی ته کوم جواب ورکاو الله تعالی ته زو په کیمه خلب نه مخ کېږي ورسره چې مو خدای داس چار کړی دو. نو چې کله عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ دغه کاس دیانت ول چې دا خو ایماندار ای کاستای بیا په یو وخت کې د کلمات ویل عین الله عین الله مدینه ته لور شو د چې کیمه آقا و مالک و د یغنه دای وخست بیا د الله تعالی د رضا لپاره عزت کا او چې کیم د سره زناور وی مول و هغه هدا یغ مالک نه وخست او دا کی کاسته گیفت کا دغه هدیه کا دته ور کا چې دا یتوي نو دا صرف انعام الله تعالی په دنیا کې هدا تاویر کا په آخرت کې خدای انعام عادت دغه وجنه چې دغه انسان په زړه کې د الله تعالی ډور و د الله تعالی ویره د الله تعالی خوف او کچیر د الله تعالی خوف په زړه کې نه وای نو دا مالک ته بونه کړل شو چې هغه خو ګدر خو خړل هغه خو د مونږه مړه شولا یا په غربونه ولودل خو د بونه نه جوړوله د صرف دا ول چې د په زړه کې د الله تعالی ډور دی الله تعالی په هر ځای کې دی حاضر دی ناظر دی ویدی مه په هر ځای کې موجود دی نو زه څنګه الله تعالی ته دوکا ورکوي. نو اصل تقوا دادو چې کله د پزړه کې د الله تعالی ډور وي بیا په دنیا کې هم کامیابی په آخرت کې هم کامیابی.